څلورم سبب په ژوند کې د سکون او د راحت د راوستو هغه د الله دا کتاب دی قرآن. د دې سره تعلق برابر کړئ زما محترم. صرف د یو رمضان او بل رمضان تعلق ورسره مه ساتئ. موږ ډېر ښه غټ مسلمانان یو. څنګه صرف په روژه کې د الله کتاب پیژنو، د روژې نه اخوا قرآن موږ راخلو نو دوړې په پرتې. خپل ژوند کې روټین داسې برابر کړئ چې سملیم د الله په کتاب سمله، چې هغه ولولي او سمله، چې راپاسیم د خپل ورځې آغاز د الله په کتاب باندې وکړه. ته وګوره ستا دا ژوند د راحت او د جنت ژوند جوړېږي که نه جوړېږي؟ د دې قرآن سره تعلق برابر کړي. قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار ای زما بندگانو، ای پریشان خلکو، که سکون غواړئ، که راحت غواړئ، که اطمینان غواړئ، که خوشحاله ژوند غواړئ، الا بذکر الله، د قرآن په تلاوت، قرآن سره په تعلق ساتلو تطمئن القلوب، زړه ته راحت رسیږي. الله سکون درکوي. ته خو قرآن راواخله. دا زمونږ ژوند چې تنګ دی، بې راحته دی، بې سکونه دی، والله العظیم عظیم سبب د دې دا دی چې موږ قرآن پرېښی دی. او قرآن کې الله موږ ته فرمایلي مو چې د دې په پرېښوستو به ستاسو ژوند تنګ کړم. فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله فرمایي چا چې زما د ذکر نه، د قرآن نه، د دین نه، د اسلام نه، د الله د کتاب نه اعراض وکړو، مخې ته واړو، شای ورته راواړوله، فإن له معيشة ضنكا، دا انسان به اوس هم د راحت ژوند غواړي. الله وایي ژوند به یې سخت کم، سخت تنګ ژوند به وله ورکړم. ژوند زموږ تنګ دی که نه دی؟ سم خیال دی؟ د الله کتاب هم پرېښی که نه؟ دا راواخلئ، الله زموږ ژوند بېرته خراب صحیح کوي، بېرته یې کولاوئ. د دې د وجې نه زما محترمو د قرآن د پرېښوستو د وجې الله سبحانه وتعالی دا ټینشنونه زما او ستا دې ژوند کې راوست. نو څلورم سبب د راحت او د سکون د الله دا کتاب دی.